بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د نن ورځې درس د ان توری ده او د ان د توري اړوند لغتونه وایي. words for n د ان لپاره لغتونه او موږ ویلو چې ان د نون اواز ورکي او ان یو قانون لري وای هر کله چې د لغت په اخر کې ل ان څخه مخکې ام راشي په هغه صورت کې ام تلفظ کیږي او ان نه تلفظ کیږي. مثلا autumn دلته ل ان نه مخکې ام راغلی ده نو د دې په خاطر ان نه تلفظ کیږي او ام تلفظ کیږي. autumn یا بل څه به نه وای autumn. nice neat nest notebook. autumn خزان، nice ښایسته، neat پاک، nest ځاله، notebook کتابچه. autumn 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 به نه وای. nice nice، neat neat، nest nest، notebook notebook. اوس راځو د ګرامر برخې ته. د ګرامر په برخه کې موږ نن واټ وایي. واټ د چی په معنا دی یا څه. په عامه اصطلاح کې موږ وایي چی، خو ادبي کې وایي څه. وای واټ د یو شي په اړه پوښتنه کوي، یعنی یو شی وي یا یو پیښه وي د هغه په اړه پوښتنه کوي. مثلا what is your name؟ څه دا ستاسو نوم، یا په عامه اصطلاح کې چې وایي ستاسو نوم چی دی یا نوم د چی ده. what is your name؟ what څه is the your ستاسو name نوم. یا مثلا بل مثال what are these؟ څه دی دغه، یا په عامه اصطلاح کې چې وایي دغه چی دی یا چی دی دغه. او بل مثال ده what is that؟ هغه څه دی یا څه دی هغه یا چی دی هغه. نو د هغې په خاطر what څه is the that هغه. تاسو دا باید په یاد ولرئ چې هیڅ ژبه لغت په لغت نه ترجمه کیږي. دا چې زه تاسو ته وایم what څه is the your ستاسو نیم نوم، دا یې دې لپاره وایم چې تاسو سر پې خلاص شي او ستاسو په ذهن کې د جمله او د لغت ښه ډیر کینی. نو د دې اصلي معنا ده په پښتو کې چې د ستاسو نوم، خو ما دلته څنګه ته ترجمه کړ څه د ستاسو نوم. او بل خبره له what نه به وروسته همیشه چې استفاده کوي to be کې to be ته ضرورت او to be به همیشه استفاده کوي. مثلا ګوره دلته به داسې نه وای چې what these are، دغه له these نه به وروسته are نه کاروي، ځکه موږ په تیرو قانونو کې ویلو چې د دې لپاره چې یو جمله په سوالیه تبدیلو نو to be verb په د جملې سر ته راولو. مثلا دلته ګوره what that is به نه وای what is that، ځکه چې یو جمله په سوالیه تبدیلوله نو to be به هم د جملې سر ته راوسته. خو یو شی باید بل هم په یاد ولرئ چې دا to be verb هیڅ کله د w education لکه what where د دې سر ته نشي راتللی. نو تاسو له ځان سره همدغه what ښه ډېر تکرار کړئ او جملې پکې جوړې کړئ. او دا زموږ د نن ورځې درس په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلی اوسیږي. ښاد او بریالي واوسیږئ.